سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا د دسريلنکا پر وړاندې د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ په لړ کې به خپله دویمه لوبه ترسره کړي. د افغانستان او دسريلنکا ترمنځ لومړۍ لوبه افغانستان په 42 منډو په توپیر وبایلله، خو افغان لوبډلې بیا ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړله. که څه هم افغانستان په 55 منډو کې خپل 15 لوبغاړي د لاسه ورکړي وو، خو عظمت الله عمرزی او محمد نبي ساحل بیا ډېره زبردسته لوبه وکړه چې په دغه لوبه کې دواړو سلیزې هم وواللې، خو یو شمېر ریکارډونه هم په خپل نامه ثبت کړه. په سبانۍ لوبه کې باید یو څه ناڅه بدلون راسي. تاسو تېره لوبه کې وګورئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ډېره خرابه او کمزورې توپ اچونه وکړه. نوید زدران او قیس احمد ته باید په سبانۍ لوبه کې چانس ورکړي. د افغانستان توپ اچونه به هم یو څه ښه شي. د افغانستان او دسريلنکا ترمنځ دویمه ورځنۍ لوبه هم د افغانستان پر وخت پر 1:30 بجې پیلېږي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم موږ سره واوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.